أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. د ډاکټر خان تحریک نن 11مه کلیزه ده، مطلب 11 کاله پوښه تیر شو د پښتون قوم د بیلې پیژنګلو د ژوند د دې تعارف چې الله تعالی ورکړی دی د دې د بقا د خدمت کې یا د دې لپاره کار کوي. د ډاکټر خان تحریک د ملګرو 11 کاله کوشش وشو، خدمت وکړو. زه اول د دې ټولو ملګرو چې دی نو کومو چې په دې کې ما سره زما د فکر سره منډه والې ده او دې فکر ته عملي جامه ورکړې ده. که ډاکټر خان وینا ده نو د ډاکټر خان تحریک ملګري چې دی نو دا عمل دی. دا فکر که نن د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او رسېږي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دا به عملي کېږي. نو په دې کې د دې ملګرو په خاصه توګه د عابد منیر خان، معراج خان، ادریس خان، زاهد حسین خان صاحب، شیروز او داسې نور ډېر ملګري چې نومونه به د هر یو اخیستل ګران شي او د دوی ډېره زیاته مینه ده، د دوی ډېره زیاتې منډې تړي دي. پښتنو وروڼو خویندو که زه یو وړوکی شانتې پیغام درکول غواړم په دې کلیزې په مناسبت سره، نو هغه به دا وي چې زه وینم چې مونږ نن د لر او بر پښتانه په یو بل پورې خنداګانې کوو. یو ته وایو ته نر شه، بل ته وایو ته نر شه. یو وایي پنجابي ته نر شه ځان ته خلاص کا، بل وایي فارسي ته نر شه ځان ته خلاص کا. دا هغه ډیوایډ اینډ رول دی، دا هغه د ډیوایډ اینډ رول فارموله ده چې موږ سره اغیار وکړه، موږ سره اغیار کوي. موږ یو بل ته وایو نر شه او نر شه. موږ دا نه وایو چې وروڼو پښتنو په ملکونو خوش موږ تقسیم کړو خلکو، خو دا زړونه راله چا تقسیم کړي. که زه په افغانستان کې اوسم او ته په پاکستان کې، یا ته په پاکستان کې او زه په افغانستان کې اوسم، زما ملکونه خو بیل شول، خو یم خو پښتون که نه. یم خو پښتون یادېږم. زما د اغیارو سره سویمه ده. دا زموږ نرتوب پاتې شو چې موږ یو ته وایو ته نر شه او بل ته وایو ته نر شه. ولې د یو بل مرستیان نه جوړېږو؟ ولې د یو بل تپوس نه کوو؟ د دنیا په ګوټ ګوټ کې، د دنیا په هر ملک کې میشته پښتانه، آیا پښتانه نه دي؟ افغانستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي هغه پښتانه نه دي؟ هلته یوسفزۍ او وردګ او دغه دراني نشته. په پښتونخوا د دې طرف ته کوم پښتانه اوسېږي هغه څوک دي؟ هغه یوسفزۍ، دراني، وردګ، ځاځۍ دا نه دي؟ پښتانه نه یو مونږ. که نه ملک جدا ملک کې اوسېږو نو بیا پښتانه پاتې نه شو. خدای ته وګورئ، یو بل پورې خنداګانې پرېږدئ، بلکې په ځان پورې خنداګانې پرېږدئ. یو به یو پسې راپاسي چې ته نر شه پنجابي نه ځان خلاص کا، بل پسې راپاسي چې ته نر شه ځان فارسي نه خلاص کا. دواړه به نران شو، د یو بل مرستیال به شو او د غلامۍ نه به ځان خلاص کړو. یو بل ته په غلام ویلو موږ د غلامۍ نه خلاصېږو.
پښتون کچر د موسیقي دی پښتون دی یو ځل درته بیا وایم چې کوم ملکونه زموږ جدا دي خو یو پښتانه خدای ته وګورئ یو بل پورې خنداګانې پرېږدئ د زړونو تړون دپاره دا اهم ګام دی چې موږ په یو بل پورې خنداګانې پرېږدو او اغیار هم دا غواړي دواړو طرفو ته اغیارو پښتو ژبه زده کړې ده یو په یو پسې وایي چې ته د پنجابي نه ځان خلاص کوه ته د پنجابي غلام یې او بل وخت وایي چې یاره ته د فارسي غلام یې او داسې او داسې او داسې دا څه شی دی لږ غور خو کوي د ډیوایډ اینډ رول فارموله وایي څه ده زه یو ځلې بیا د دې 11مې کلیزې په مناسبت سره د دې ملګرو ټولو ملګرو مننه کوم چې دې فکر ته عملي جامو ورکولو دپاره ما سره د پښتون قوم خدمت ته لاس واچوو د پښتون قوم د بقا د دې بېلې پېژنګلو د ژوند دپاره ما سره منډه وواله او انشاءالله زما یقین دی چې دا اوس د یو کس سوچ نه دی پاتې دا اوس د پښتون قوم سوچ دی او انشاءالله چې الله تعالی به دا زموږ وړوکې شانتې عمل انقلاب طرف ته وي پښتنو ته د انقلابي ګامونو ضرورت دی د انقلاب ضرورت دی او انشاءالله ډاکټر خان تحریک به د دې انقلاب سبب کېږي الله تعالی دې د نړۍ ټول پښتانه ښاد او آباد لري او په نړۍ کې دې ورته د هسته کړی